بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون معزز لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. نن درېنۍ سهشنبه د 1445 هجري سپوږمیز کال د صفر المظفر شپږمه نیټه ده چې د 1402 د زمري د 11 نیټې سره برابره ده. ستاسو پام د دې مهال خبري ټولګې ته راګرځوم. په سر کې د څو خبرونو سرټکي. د خلکو د ستونزو پر حل د عالمانو د شورا رئیس ټینګار. هغه د خلکو سره پر نیک چلند ټینګار کړی دی. د قرآن کریم د حفظ او قرائت په برخه کې د 22 فراغات دغه کسان د لوی جامع د دارالحفاظ څخه فارغ شوي دي. او د قرآن د نظر اخلاق او معنویت تر نامه لاندې د غونډې جوړېدل دغه ناسته په غالب پوهنتون کې جوړه شوې ده. او اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. د هرات د عالمانو شورا رئیس دغه شورا د لوري د خلکو د ستونزو پر حل ټینګار کړی دی. مولوي بشار حلیمي وایي اوس مهال دغه شورا 25 تنه غړي لري او د خلکو ستونزو ته رسیدګي کوي. هغه زیاته کړې که خلک یو مسؤل څخه شکایت ولري نو هغه شورا ته راغوښتل کیږي او ورڅخه پوښتنه کیږي. مولوي بشار حلیمي دا راز زیاتوي چې دوی مسؤلینو ته ویلي چې د خلکو سره په ملایمت او نرمۍ چلند وکړي او د ادارو کړنې د دوی د لوري تر څار لاندې دي. هغه دا راز وویل د خلکو سره د دولت کارکونکو ناوړه چلند د دولت څخه د خلکو د لرې کېدو لامل ګرځي او د اسلامي امارت ټول ځواکونه باید د خلکو غوښتنو ته غوږ ونیسي او کارکونکي هم د خلکو سره نیک چلند ولري. 22 په هرات کې د قرآن کریم د حفظ او قرائت څخه د فراغت سندونه ترلاسه کړل. د مسؤلانو په وینا په دې شمیره کې 14 تنو د حفظ په برخه کې 2 کلنۍ زده کړو وروسته 10 تنو نورو د قرائت په برخه کې 1 کلنۍ دوره تیره کړې ده. په همدې حال یو شمېر فارغان وایي دوی د قرآني علومو د زده کړې سره سم د ښوونځي او عصري علومو روزنې برخې ته هم رسیدګي کوي. پام وکړئ راپورټ ته. په هرات کې 22 حافظانو او قاریانو د فراغت سندونه ترلاسه کړه. د هرات لوی جامع د قرآني علومو د مرکز مسؤلان وایي په دې شمیره کې 14 تنې د حفظ او 10 نورې د قرائت د برخې څخه د فراغت لیکونه ترلاسه کړي دي. محفلی که شما امروز شاهد از هستیم این از 2 حلقه قرآنی می باشه که یک حلقه قرآنی دارالقرآن مسجد جامع بزرگ شهر هرات می باشه و حلقه دوم دارالقرآن مسجد جامع بزرگ قم می باشه که در از هر 2 حلقه 200 الی 220 نفر مسئول فراگیری علوم قرآنی و حفظ و قرائت قرآن می باشه. دغه مسؤلان دا راز وایي دغه زده کوونکي د بیلابیلو ولایتونو څخه دي چې د دینی او قرآني علوم د زده کړې لپاره دې ولایت ته راغلي دي. د بل لوري یو شمېر فارغ شوي قاریان او حافظان وایي په 2 او 1 کال کې د حفظ او قرائت پړاوونه بشپړ کړي دي. ما در 2 بخش شاگرد داریم. یک بخش داریم که لیلیه هست از کل ولایت افغانستان اینجا در از بدخشان، از پکتیا، از هلمند، از ارزگان، از قندهار، از کابل، از غور، از فرا دیگر ولایت افغانستان. یک بخش شاگردایی هستن که از حومه شهر میآیند اینجا درس میخونن. 2 نیم سال میشه اینجا شروع کنم قرائت بخیر خلاص کنم. اگه کس بخونه برای زندگی فایده میرسه ما یک چیز میفهمه دین و دنیا اینا همه چیز با خبر میشه. روز قیامت اینا هم با خبر میشه. ما در آینده میخوایم یک غیر یک عالم خوب بشیم و تاثیر به زندگی ما اینه که ما را از راه دین و خدا با خبر کرد. بخش قرائت انشالله امروز دستار فضیلت ما است و از جوانان انشالله ما میخوام که گوشه نشینی یلا کنم به کوچه نشینم. دا په داسې حال کې ده چې په دې مرکز کې شاوخوا 300 تنه اوس مهال د حفظ قرائت او صوت په برخه کې په زده کړو بوخت دي. د هرات د بهرنیو اړیکو د ریاست مرستیال د تهران د اسلامي مذاهبو د نړیوال پوهنتون استادانو د هیات سره وکتل. په دې لیدنه کې یاد هیات د افغانستان او ایران د تاریخي کلتوري او مذهبي اړیکو او په ځانګړې توګه د هرات او مشهد د خلکو د اړیکو په اړه خبرې وکړې. هغه وویل د ایران خلک د 40 کال تحول په بهیر کې د افغانستان د خلکو ترڅنګ ولاړ وو.
وروسته د هرات د بهرنیو اړیکو ریاست مرستیال ملا رحمت الله فیضان د تحولاتو راوروسته د افغانستان او ایران د اړیکو د لا پراختیا په اړه خبرې وکړې او هغه یې دوستانه وبللې. هغه ول که څه هم چې ځینو مخربو کړیو د اړیکو د پیکه کېدو هڅې کړې دي، خو د دواړو لورو په سر کې جیدو عالمانو هڅې د دې لامل سوې چې دغه شومې هڅې ناکامې سي. فیضان دا راز د دواړو هیوادونو ترمنځ د علمي اړیکو او نورو برخو په اړه خبرې وکړې. وروسته دغه هیات اوسنی امنیت وستایه او وی ویل اوس دوی لیوال دي چې بیلابیلو ولایتونو ته سفرونه وکړي. د قرآن د نظره د اخلاق او معنویت تر نامه لاندې یوه علمي ناسته د غالب په پوهنتون کې جوړه شوه. په دې برنامه کې د هرات یو زیات شمېر پوهنتون استادانو او محصلینو د حضور برسیره د تهران څخه راغلي د اسلامي مذهبونو د پوهنتون څو تن استادانو هم ګډون کړی و. بیا هم راپورټ. د هرات پوهنتونونو یو زیات شمېر استادانو او محصلینو د قرآن د نظره د معنویت او اخلاقو په علمي غونډه کې ګډون کړی و. دا غونډه د غالب پوهنتون د لوري جوړه شوې چې په هغې کې د هرات پوهنتونونو استادانو او محصلینو برسیره د تهران د اسلامي مذهبونو د پوهنتون استادانو هم ګډون کړی و. په دې غونډه کې یو شمېر حاضر استادانو او محصلینو د اخلاق او معنویت او د هغوی د اغیزو په اړوند خبرې وکړې. اسلام عزیز ما را به اخلاق امر میکنه. ما آیات متعددی در قرآن کریم داریم که در رابطه با اخلاق، احکام خیلی آیات کمی اما 1500 آیه یا چیزی بیشتر علما گفتن در رابطه با اخلاق و اخلاق اسلامی، خصوصا که قرآن کریم ما را به او امر میکنه و پیامبر صلی الله علیه و سلم برازنده ترین چیزی که قرآن کریم میشانه به او ملقب و مزین گردانیده و خداوند بر از اونها ذکر کرده و انک لعلی خلق عظیم. دا از دکتر محمود ویسی چې د تهران د اسلامي مذهبونو د پوهنتون څخه راغلی هم په دې غونډه کې د اخلاقو او خیریه چارو د ترسره کولو په اړه خبرې وکړې. هر وقتی یک کار خیری پیش میاد کاملا سبقت بگیریم از هم دیگر. در خیلی از کارهای خیر کوچک شاید سلام کردن باشه، من به شما سلام کنم بدون توجه به اینکه از من کوچکترید از لحاظ سنی یا بزرگتر و خیلی مسائلی که معرف حضور همه شما عزیزان هست. کسب معنویت و تقویت معنویت از کارهای خیر کوچک شروع میشه. کارهای خیر کوچک که برای همه ما در دسترس است و میسر است. د دې برنامې نورو برخوالو هم په راتلونکي کې د داسې سیمینارونو د جوړولو غوښتنه وکړه. هغوی وایي د داسې سیمینارونو جوړېدل د محصلینو او کدرونو د ظرفیت لوړېدو په موخه ارزشناک دي. از جایی که ما یک جامعه اسلامی هستیم و جوانان ما باید از فرهنگ اسلامی و از معنویات آگاه بشن و بطورن که این معنویات در خود پیاده بکنند و الگوهای ارزنده و الگوهای سالم بفهمند و بدانند، اینطور سیمینارها و اینطور برنامه میتونه نقش خوبی ایفا بکنه. د یادولو وړ ده چې داسې علمي سیمینارونه د پخوا څخه هم په هرات کې جوړ شوي چې د علمي ټولنې د هرکلي سره مخامخ شوي دي. د هرات ښاروالۍ د سپلکانو په سیمه کې د یوه پله د جوړولو چارې د 8.5 میلیون افغانیو په لګښت پیل کړي دي. د ښاروالۍ مسؤلان وایي دغه پروژه د تابش بنسټ خصوصي شرکت د لوري پیل شوې چې په 3 میاشتو کې به بشپړه شي. په دې سره به په دغه سیمه کې د موټرو د تګ راتګ لاره هواره شي. د هرات ښاروال مولوي عبدالرازق راشد په وینا دغه پل 15 متره اوږدوالی او په جوړېدو سره به یې د ګذرې کلي د ادرسکن او شینډنډ سره وصل شي. هغه داراز د سیمې خلکو څخه وغوښتل چې د پله د ساتنې په برخه کې پاملرنه وکړي. ویل کېږي د هرات ښاروالۍ سږ کال 50 سترې او وړې پروژې تر لاس لاندې نیولې دي چې ټول شمېر یې 100 ته رسیږي. د کالانونو جوړول، د بلوارونو، د ښار تنویر، د سړکانو پراخول، تر شاتګ او پخېدل پکې شامل دي. په هرات کې د اسلامي امارت ځواکونو د لوري 15 تنه د نشهیي توکو د پلور په تور نیول شوي دي. د هرات امنیه قومندانۍ د نشهیي توکو په وړاندې د مبارزې مدیریت ځواکونو د څو بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې 15 تنه د نشهیي توکو د پلور په تور نیولي دي. د دې کسانو څخه یوه اندازه نشهیي توکي ترلاسه شوي او هغوی اوس تر څارنې لاندې دي. د دې کسانو دوسیې ترتیب او عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي دي. او اوس هم پام وکړئ د سبا ورځې د هوا حالاتو ته. ګرانو دوستانو د ما سلامونه ومنئ، شپه مو په خیر. اوس هم پاملرنه وکئ د سبا ورځې د هوا حالاتو ته. چهارشنبه هرات ښار لمر 11 درجه 15 تیته 21، غوریان لمر 11 درجه 18 تیته 21، کراخ لمر 11 درجه 12 تیته 19 او پشتون زرغون لمر 11 درجه 18 تیته 21.
محترم لیدونکو دا خبرونه اوس هم په پای کې یو ځل بیا د څو خبرونو سر ټکي. د خلکو د ستونزو پر حل د عالمانو د شورا رئیس ټینګار. هغه د خلکو سره پر نیک چلند ټینګار کړی دی. د قرآن کریم د حفظ او قرائت په برخه کې د 22 فراغت دغه کسان د لوی جامع د دارالحفاظ څخه فارغ شوي دي. او د قرآن د نظر اخلاق او معنویت تر نامه لاندې د غونډې جوړېدل دغه ناسته په غالب پوهنتون کې جوړه شوې ده. محترم لیدونکو دا د دې مهال خبري ټولګه چې ستاسو قدرمنو حضور ته وړاندې شوه. تر بیا مو په مهربانه لاس سپارم. هر چیرې چې اوسئ خوشحاله شپې ولرئ.